د مزار شریف ښاروالۍ د څلورمې ناحیې امیر مولوي محمد طاووس دلسوز وایي چې د روان هجري لمریز کال په شپږو میاشتو کې له سوداګریزو جوازونو موقتي کرایې څخه څه باندې 19 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د اسلامي امارت خزانې ته جمع کړي. الحمدلله د شروع د 1403 څخه د شروع څخه تر پیلنه پورې موږ د مختلفو بخشو د عوایدو څخه تر پیلنه پورې تقریبا 19 میلیونه عواید جمعواري کړي دي او بعد د دې سم انشاءالله موږ پوره کوشش روان دی چې په خپلو عوایدو کې او په نورو بخشو کې خدمات وړاندې کړو. د څلورمې ناحیې امیر هم د دغه ادارې د ساحو د پلورونکو لپاره د نرخنامو د لیست د ویش او پلي کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د نرخونو د لیست په خپرېدو سره د پیر او پلور حالات ښه شوی او د لوړې بیې مخه نیول شوې ده. نرخنامو په هکله باندې پوره اطمینان درکو، خپل ولس ته مې اطمینان ورکو چې الحمدلله زموږ د ښاروالۍ سره او دلته نور ارګانونو چې راسره هماهنګه دي او همکاري روانه ده نرخنامو په برخه کې. نو نرخنامه جوړېږي، موږ ته رارسېږي، نو په ماور نرخنامې راکول کېږي، د هغو موږ پوره تکثیر کوو او تعقیبول هم روان دي. تنظیم مارکېټو بخش د دې تعقیب کوي چې باید هغه کومې نرخنامې د ښاروالۍ طرفه راکول شوي دي په هغه کې پوره کوشش وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مزار شریف ښاروالۍ د څلورمې ناحیې ادارې د 1403 لمریز کال په لومړۍ روبه کې 6 میلیونه افغانۍ د راټولولو خبر ورکړی و.